ګورو افغان چې دلته ښه راغلاست. نن تاسو ته غواړم چې یو بل د ماینینګ پروژه درته معرفي کړمه. د ټلګرام ده. البته چې کله تاسو راسئ، البته دا پروژه مخکې په بلوم کې هم معرفي شوې وه، د بلوم په ایډراپ کې. نو کولی شو معتبره پروژه معلومیږي، نو موږ کولی شو د هغه څخه استفاده وکړو. دا د کیپټن صبا په نامه پروژه ده. ډېره اسانه ده چې کارونه انسټر ته هم شوي. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو د شکل ته راخلاصېږي. یو څه وټکئ، 500 پوینټه لومړی په ریفرل باندې خپله درکوي. نور تاسو کولی شئ پر ټیپ باندې هم پوینټونه جمع کړئ، او ډیلی ریوارډ په دغه بخش کې تاسو کولی شئ ډیلی ریوارډ 500 د ورځې زیاتېږي. دا ریوارډ ترلاسه کړئ، دا کلیم باندې کلیک ووهئ او دا ریوارډ مو ترلاسه کړئ. دا نور بیټکټ والېټ سره کنیکټ کړئ، ایکس والېټ، ټلګرام چینل، دغه رنګه ټویټر ورسره جوین کړئ. بېرته شاته راشئ، بیا چې کله دا چک دغه شي، په دا چک باندې ولګېږي، پر دا چک باندې کلیک ووهئ. خامخا پکې جوین کېږي، بیا وروسته تاسو ته روښانه کېږي. دا خو ډیلی ټاسکونه دي، او دلته کولی شئ پروفیټ پر اور هم راغلی دی او ایونټ هم راغلی. پروفیټ پر اور دغه ټیم برخې ته راسئ. په ټیم کې دلته دغه عکسونه دي. د هر کارډ چې دی د عکس، دا یو کارډ دی، دا کولی شئ تاسو رانیسئ. په 100 باله دی او 10 باله پروفیټ پر اور درکوي. دا بل په 300 باله دی، 40 پروفیټ پر اور درته کوي. دغه رنګه دا بل دی، دا په 1000 دی، لیول اپ کوم یې 100 باله راکوي. نو داسې کولی شئ خپل کارټونه لیول اپ کړئ او په دې باندې پروفیټ پر اور خپله چالانه شي پرې ماینینګ. د دې څخه هم استفاده کولی شئ. او دغه رنګه ایونټ برخې ته چې راشئ، دلته ځینې ایونټونه راځي چې اوس کوم ایونټ نشته. ټاسکو برخې ته راشئ، دغه ټوله ټاسکونه چې مخکې مې درته وویل دا 8 ټاسکه دا ترسره کړئ. او په والېټ بخش کې کولی شئ چې اون چین ورسره کنیکټ کړئ، او که ایکس والېټ ورسره کنیکټ کړئ، او بیټکټ والېټ. دغه درې والېټ ورسره کنیکټ کېږي او بیا د ایډراپ کوي. نو ډېره ښه پروژه ده، جوین یې کړئ. انشاءالله ګټوره ده، د رنګه ښه معلومېږي. بیا بلوم معرفي کړې ده، ښه پروژه معلومېږي. ورسره جوین یې کړئ چې اوس له وخته چارې. نور نو ښه وخت، والسلام.